2 کاله بعد چې د ویکسین والا بیا لیکي د بغیر ویکسین والا خلک په خخی او یا به دا چا چې ویکسین نه دی کړي دي به موږ خخی. نو ما که زه تاسو ته په ساینس خبره کوم چې ساینس دا وایي او فلسفه دا وایي پلان کې په هغې موږ یقین نه کوو. نو زه به لاړ شم ستاسو د مخکې به ویکسین ولګوم بیا به ورځ دوه به تاسو ته خپل حالات ووایم چې په ما یې څه وکړل او چې ویکسین دې ناجوړه کړي دا ښه وي او که نه وي. نو ما دا هر سره بس تاسو د نظر نه وړاندې تیر شي او بیا تاسو خپله فیصله وکړئ چې تاسو ویکسین کوئ او که نه کوئ. نو ځئ چې ځو. ویکسین نه 2 ورځې پس زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا 2 ورځې زما په وجود باندې دردونه او یخني راله ډېره زیاته کېده، مرۍ مې خرابه د خولې خوند مې نه. زه چې کله کور ته راغلم ما 2 پنډال ډایرکټ وخوړل ولې چې په ما باندې هغه ټایم لا ایکس هم نه شو خو زه ذهني طور دې ته تیار وم. موږ چې کله هم هلته لاړو کېناستو نو موږ ته یې دا وویل او دا پاڼې راکړې چې یاره د دې ویکسین نه وروسته به ستاسو په وجود کې کم تبدیلیانې راځي او کم مشکلات سره تاسو مخامخ کېدی شئ. په هغې کې دا و چې اول تاسو چې به کوم ځای کې دا ویکسین ولګوئ هغه ځای به پړسېږي او درد کولی شي، ستاسو وجود به ستړی وي، ستاسو په سر او په مسل په پټو باندې درد راتلی شي، تاسو ته به تبه او یخني او ستاسو په جوړونو باندې هم درد وي، ستاسو په وجود باندې دا سری دغه چې راشي ریاکشن چې کوي دا هر سره به وي. نو دې ته موږ د مخکې نه تیار وو او د هغې سره ما بیا ډېر زیات خوراک کوم چې د امیونټي سیسټم زر بارابرېږي او د دې سیز مقابله وکړي. دا که تاسو څوک په دې باندې پوهه کړي چې یاره دا ویکسین چې تاسو کله ولګوئ بیا انټي باډیز تاسو په وجود کې رغېږي، لکه د آرمي په شان بیا ځان نه اکسرسایز کوي، مورچې رغوي او ځان طاقتورئ چې کله هم بیا تاسو ته کرونا وایرس وشي چې د هغې مقابله په اسانه کوي. د دقې وروسته بیمارۍ نه بیا زموږ پښتانه یو ډېر غلط تاثر نورو ته ورکوي وایي یاره پلانکې خو دې مړ شو، زه خو دې بس الله پاک بچ کړی یم او ته یې ونه کړې او ته یې ونه کړې. دا 2 ورځې بیماري چې ده دا تیره کوئ او ویکسین وکړئ. ښه دا ده چې هره ورځ د کرونا نه تاسو ستاسو بچي ناجوړه کېږي، د هغې مقابله هم دغه ویکسین کولی شي او هر ځای اوس موجود دي. د دې خلکو په ذهنونو کې ډېرې غټې فارمولې دي، څوک مارس ته روان دی، څوک سپوږمۍ ته، څوک په بجلۍ باندې ګاډي چلوي. زموږ په ذهن کې څه دي؟ د شنو نسوارو فارموله ده، که دغه زموږ نه پاتې کېږي د دې ویکسینو د وجې پاتې دي شي. تر بلې ویډیو